لا تحزن، د اندېښنو په ګردابونو کې د هیلو او خوښیو څرک. د عربي نړۍ د پیژندل شوي لیکوال ډاکټر عایض القرني د شاهکار اثر لا تحزن پښتو ژباړه چې استاد فرید احمد هلال کړې ده، زه حکمت آریان درته وړاندې کوم. په کائناتو کې ښکلا وڅارئ. د کائناتو د غوړول شوي کتاب ته ځیر کېدل د سینې په پراختیا کې رول لري. الله تعالی د خپل بېساري قدرت په اړه فرمایي ژباړه، دا خودي د الله تعالی پیدا کول. اوس ما ته راوښیئ له هغه پرته دغو نورو څه پیدا کړي دي. دغه راز فرمایي ژباړه، دوی ته ووایه په اسمانونو او ځمکه کې څه دي، هغه په غړېدلو سترګو وګورئ. دغه راز فرمایي ژباړه، بیا موږ د هغو په وسیله هغه ښایسته باغونه زرغون کړل. وړاندې به موږ د کائناتو په اړه هغه خبرې راوړو چې د الله تعالی پر عظمت او حکمت دلالت کوي. الله تعالی فرمایي ژباړه، هغه ذات دی چې هر شي ته یې د هغه خپل ساختمان ورکړ، بیا یې ورته لار وښودله. یو شاعر وایي د قضا په کتاب کې مې هغه څه ولوستل چې په خپل کتاب کې مې نه و لوستي. یو شاعر وایي په هر څه کې د هغه د قدرت نښې ځلانده دي او د هغه پر وحدانیت دلالت کوي. الله تعالی فرمایي ژباړه، نو آیا دوی اوښانو ته نه ګوري چې څنګه پیدا کړی شوي دي؟ اینشټاین وایي که څوک کائناتو ته ځیر شي نو پوه به شي چې د کائناتو خالق څه د شطرنج لوبه نه ده کړې، بلکې الله تعالی فرمایي ژباړه، هغه چې هر څه پیدا کړي دي ډیر ښه پیدا کړي دي. بل ځای فرمایي ژباړه، موږ دا په حقه پیدا کړي دي. دغه راز فرمایي ژباړه، آیا تاسې انګیرلی و چې موږ تاسې بابیزه پیدا کړي یاست؟ په حرص کې څه ګټه نشته. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هیڅ یو ساکښ تر هغې نه مري چې رزق یې بشپړ شوی نه وي. الله تعالی فرمایي وکل شیء عنده بمقدار. ژباړه، د هر شي لپاره یو اندازه ټاکلې ده. پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي هر مصیبت، غم، اندېښنه لوړه او ژوره چې یو مسلمان ورسره مخ کیږي ان تر ازغي پوري چې دی یې له خپلې پښې وباسي، الله تعالی یې له عمله د هغه ګناهونه له منځه وړي. ابن المعیز وایي پر الله تعالی له توکل نه بله ښه سورلي نشته او څوک چې پر الله تعالی اعتماد کوي تر دې چټک سفر بل نشته. متنبي په خپلو حکیمانه شعرونو کې وایي ستا په بدن کې ساه شته، نو له زمانې سره په بې پروایۍ مخ کېږه او کوم شی چې تا ته خوښي بخي هغه تل نشي پاتې کېدی او نه غم کوم غایب لوټلی شي. الله تعالی فرمایي ژباړه، دا هر څه د دې لپاره دی چې تاسې ته که هر زیان وي چې پر هغه باندې زړه ماتې نشئ او څه چې الله تعالی تاسې ته درکوي پر هغه ونه غوړېږئ. د نیکمرغۍ عناصر. امام ترمذي وایي که څوک په وجود روغ او د یوې ورځې خواړه ولري نو داسې دی وګڼي چې د ټولې نړۍ شیان او ښکلاوې ورسره دي. الله تعالی د خپل پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په اړه فرمایي ژباړه، او خپل نعمت می پر تاسې پوره کړی دی. هغه کومه لورینه و چې د پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم په اړه بشپړه شوې وه، آیا هغه ماده وه او که کاغذ، ماڼۍ وه او که کورونه، سره زر و او که سپین زر، پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د دغو څیزونو په اړه څه واکمني نه درلوده. دغه قدرمن پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم د خټو په یو داسې کوټه کې ویده کېده چې پر چتې د خرما او لښتې پرتې وې. د یو څو کیلو وربشو په بدل کې له یهودي سره خپله زغره ګرو کړې وه. 3 ورځې وږی ګرځېده او 3 خرماوې هم نشو ترلاسه کولی. ما په دغه اړه په خپله قصیده کې داسې ویلي، ته له دغې نړۍ نه په داسې حال کې رخصت شوې چې د 2 کیلو اوربشو په بدل کې د له هغه سره د زغرې د ګروۍ نیټه هم لا پای ته نه ورسېدلې. هم ته د یتیمۍ پر معنا او مفهوم ښه برابر وې، تر دې چې ته د پلار مړو او مور مړو د یو ښه کفیل په توګه وپېژندل شوې. ستا لپاره د سترو ماڼیو او په پرتله د خټو کوټه او یا د علم سمڅ بس ده. تا د فضایلو مضبوط برجونه جوړ کړل او له شانداره خیمونه د فضایلو ستر مرکزونه. الله تعالی فرمایي ژباړه، او ارومرو ستا لپاره وروستی دور له لومړي دور څخه ډیر ښه دی. بل ځای فرمایي ژباړه، او ډیر ژر به ستا رب تا ته دومره درکړي چې ته خوشحاله شي. بل ځای فرمایي انا اعطیناک الکوثر. ژباړه، ای پیغمبره بېشکه موږ تا ته کوثر درکړی دی. مقام او منصب. مقام او منصب د نړۍ په ژوندانه کې د ستړیا یو ستر عامل دی. څومره چې لوړ مقام ته رسیږي نو هومره به نیکانو نه لرې وځي. ابن الوردی وایي د نړۍ جاو جلال خو زما د مخ پوستکی هم رانه راکړ. د رزیلو خلکو دارومدار زښت زیات وړ بولم. د امارت غوښتنه مه کوه.
تی ورکوونکې ښځه تر تی بیلوونکې غوره ده. زما ټول حکومت له منځه لاړ. یو شاعر وایي فرض کړه دغه ټوله نړۍ تا ته وړیا په لاس ته راغله، خو پایله یې تر زوال پرته نور څه کیدی شي؟ الله تعالی فرمایي او یوازې ستا رب جلیل او کریم ذات باقی پاتې کیدونکی دی. یو نیک سړی خپل زوی ته په نصیحت کې داسې وایي: بچیه، مشرۍ ته زړه مه ښه کوه، ځکه مشري له دردونو او تکلیفونو ډکه وي. مشري مه غواړه، ځکه په مشرۍ کې له کنځاو، نیوکو، تاویلو ماویلو سره مخامخ کیدل دي. د یو شاعر په وینا هغه څوک چې قدرت ته ورسیږي که څه هم عدالت او انصاف وکړي، خو بیا به یې هم نیک خلک پر دښمنۍ راپورته کیږي. راځئ چې لمانځه ته ولاړ شو. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ژباړه، په صبر او لمانځه سره مرسته وغواړئ. په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډیر سخت کار دی، خو هغو امرمنونکو بندگانو ته سخت نه دی. د الله د ستر او قدرمن پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم مبارک عادت دا و چې څه ستونزه به ورپېښه شوه نو بلال رضی الله تعالی عنه ته به یې امر وکړ چې ای بلاله، په لمانځه مو دمه کړه. بل ځای فرمایي: زما د سترګو یخوالی په لمانځه کې نغښتی دی. حافظ ابن حجر العسقلاني په مصر کې د یوې کلا لور ته ورغی. هلته غلو راونیو چې غلو راونیو نو له واره پر لمانځه ودرېد چې په دې ډول الله تعالی د غلو له ګواښ او شره وساته. ابن عساکر او ابن القیم ویلي دي چې یو نیک سړی شام ته روان و. په لار کې وسلوال غله راونیو او د مرګ غوښونه ورته وکړل. هغه ورته وویل چې که ته هم دومره وخت راکړې چې فقط 2 رکعته لمونځ وکړم. په دې ډول هغه پر لمانځه ودرېد او د الله تعالی دغه وینا یې چې فرمایي: ژباړه، څوک دی چې د بېکس بېوس دعا اوري؟ په مکرر ډول ولوسته نو له اسمانه یوه فرښته له یوې برچې سره راغله او غلي ووژه. ویل چې زه د هماغه چا استازی یم چې د بېوس او بېکسه پلوي او ملاتړ کوي. الله تعالی فرمایي: ژباړه، خپلې کورنۍ ته د لمانځه توصیه وکړه او په خپله هم د هغه پابند اوسه. موږ له تا نه کومه روزي نه غواړو، روزي خو موږ تا ته درکوو او د عاقبت ښېګڼه د پرهیزګارۍ لپاره ده. بل ځای فرمایي: ژباړه، بیا کله چې له لمانځه څخه وزګار شئ نو د ولاړې او ناستې او ملاستې په هر حالت کې الله تعالی یادوئ، او کله چې ډاډه شئ نو پوره لمونځ ادا کړئ. لمونځ په حقیقت کې یو داسې فرض دی چې د وخت له پابندۍ سره پر مؤمنانو لازم کړی شوی دی. دغه راز هغه څه چې د سینې په پراختیا او د اندېښنو په له منځه وړلو کې ستر رول لري، هغه پر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم باندې درود ویل دي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: ژباړه، ای مؤمنانو، پر پیغمبر درود او سلام وایاست. په حدیث شریف کې راځي چې څوک پر ما یو ځل درود ووایي نو الله تعالی به پرې 10 ځله درود ووایي. په یو بل حدیث کې راغلی دی چې تاسې د جمعې په شپه او ورځ پر ما باندې زیات درود ووایي، ځکه چې ستاسې درود ما ته وړاندې کولی شي. صحابه وپوښتل: زموږ درود او سلام تا ته څه ډول وړاندې کولی شي چې ستاسې هډونه به هم خاورې شوي وي؟ هغه صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: الله تعالی پر ځمکه د انبیاو جسدونه خوړل حرام کړي دي. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله وایي چې بشپړ درود همدغه ابراهیمی درود دی چې اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهیم وعلى آل ابراهیم انك حمید مجید. یو شاعر وایي: ستا په محبت کې موږ ټول ارزښتمن شیان هیر کړل، ځکه چې تر ټولو ارزښتمنه متاع یوازې هم ته. ستا په محبت کې پر موږ پړه غورځول کیږي، خو موږ د هیڅ ډول پړې او ملامتیا پروا نه ده کړې. صدقه او خیرات سینه پراخوي. د صدقې او خیرات ورکول نیکمرغي جلبوي او غمونه لرې باسي. الله سبحانه وتعالی فرمایي: انفقوا مما رزقناکم. ژباړه، زموږ له درکړې مال او شتمنۍ نه لګښت وکړئ. دغه راز فرمایي: والمتصدقین والمصدقات. ژباړه، رښتینې نارینه او رښتونې ښځې. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: بخیل او سخی هماغو 2 سړیو ته ورته دي چې 2 چپنې اغوستې وي. سخی سړی تل سخاوت کوي او له دغه عمله پر چپنه او زغره کې هم پراخي رامنځته کیږي، تر دې چې د تنګسیا هیڅ نښه او اثر پرې پاتې نشي. او بخیل چې خپل لاس کلک نیولی وي، تر دې چې چپنه او زغره یې پرې هومره ورتنګه شي چې ساه یې ورخپه کړي. الله جل جلاله فرمایي: د دې پر خلاف
کوم خلک چې خپل مالونه یوازې د الله تعالی د خوشالولو لپاره په ډاډه زړه او ثبات لګوي، د هغو د لګښت مثال داسې دی لکه چې په کومه هسکه کې یو بڼ وي، که شیبه باران پرې وورېږي نو 2 چنده میوې نیسي، او که جړۍ پرې ونه ورېږي هم نو یوه ربړۍ پرخه ورته کافي وي. تاسې چې هر څه کوئ الله تعالی د هغو لیدونکی دی. او بل ځای فرمایي ژباړه مخ خپل لاس تر غاړې تړه او مې بیخي داسې غځولی پرېږده چې پړ او بېوسی پاتې شي. بل ځای فرمایي ژباړه که تاسې الله تعالی ته حسنه پور ورکړئ نو 2 چنده اجر به یې درکړي او بښنه به هم درته وکړي. حاتم وایي قسم پر عالم الغیب ذات، هماغه چې خاورې شوي هډوکي را ژوندي کوي، چې کوم کمینه او لیم پر ناشولته خبره خوله ونه خوځوي، د اشتهامنو خوړو موجودیت کې مې بیا هم خپله خېټه راټوله کړې اوسي. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله فرمایي ټول عارفان او ولیان په دې خبره همغږي دي چې رسوایي همدا ده چې الله تعالی یو انسان خپل نفس ته وسپاري او د دواړو ترمنځ اړیکې پرې شي، او توفیق دا دی چې الله تعالی خپل ځان ته حواله کړي، له هغه سره مل او ملګری شه. په دې ډول بندگان د توفیق او د نه توفیق ترمنځ اوړي را اوړي، بلکې په یو ساعت کې د ننه خپله برخه هم له دې څخه اخلي او هم له هغې څخه، یعنی د الله تعالی په توفیق سره د هغه اطاعت کوي او شکر یې پر ځای کوي، بیا یې نافرمانۍ او مخالفت ته ملا تړي چې د خذلان لامل ګرځي. نو کله چې یو بنده له دغه ډول دریځ سره پر خپله اړتیا وپوهیږي چې د سترګو په رب کې هم د الله تعالی توفیق ته اړتیا لري، او که د الله تعالی توفیق یې لاسنیوی ونه کړي نو د هغه د ایمان هسک به پر ځمکه را پریوزي او یوازې د انسانانو رب یې ژغورلی شي. قرآن یو برکتي کتاب دی. د الله تعالی کتاب ښه په فکر او دقت سره لولئ، ځکه دا د هدایت او نور کتاب دی. په دې کتاب کې د سینو د ناروغیو درمل شته. علما فرمایي چې د قرآن کریم تلاوت هم مبارک دی او هم عمل پرې لا د نیکمرغۍ لامل کیږي. یو ورځ زه ډیر غمجن وم، نو قرآن کریم مې پرانسته او په تلاوت یې بوخت شوم. الله تعالی هغه غم زما له زړه نه وویسته او زما سینه یې په خوښۍ ډکه کړه. د شهرت په ترلاسه کولو ټینګار مه کوه. هغه چې د زړه سپېڅلتیا او ټیکاو ته ستر ټکان ورکوي شهرت طلبي او د خلکو خوښي لاسته راوړل دي، چې دا د ښو خلکو صفت نه دی. ښه خلک هماغه دي چې الله تعالی فرمایي ژباړه چې په ځمکه کې خپله لویي نه غواړي او نه د فساد کولو اراده لري. یو شاعر وایي نومورکي خلک له همدې پلوه ژوند او روحاني ځواکمني لاسته راوړي چې د هغوی شپې په اضطراب او اندېښنو کې نه تېرېږي، ځکه اصول دا دی چې توند او تیز باد لوړې ونې راغورځوي. په یو حدیث شریف کې راغلی دی چې څوک چې ریاکاري کوي او شهرت غواړي فقط همدغه څه به ترلاسه کړي. الله تعالی فرمایي ژباړه خلکو ته د ښودنې لپاره مړ ژوندي پاڅېږي. بل ځای فرمایي ژباړه چې په خپلو کړنو خوشحاله دی او هیلهمند دي چې په داسې چارو کې ستاینه وشي چې په واقع کې هغوی نه دي کړي. بل ځای فرمایي ژباړه او تاسې د هغو خلکو غوندې مه کیږئ چې له خپلو کورونو څخه ویاړلي او خلکو ته د ښودنې لپاره راووتل. یو شاعر وایي د ریا جامې څیرې او شلیدلې دي، که ته پرې خپل ځان پټول غواړې نو نه شي پټولی. سپېڅلی ژوند د نیکمرغۍ د لاسته راوړلو په اسبابو کې پر رب العالمین ذات ایمان او باور لرل پیاوړی رول لري. تر دې پرته نور ټول اسباب او لاملونه د یو چا په واک کې ورکړه، دا چې په الله تعالی ایمان نه لري او ورته هیڅ ګټه نشي رسولی او هسې دې د هغې په لټون کې ځان نه ستړی کوي. د اقبال لاهوري په وینا د کافر پیژندنه په همدې سره ده چې په افاق کې ورک دی او مومن هماغه دی چې افاق په ده کې ورک وي. دلته سپېڅلی ژوند ترلاسه کول 2 شرطونه لري. لومړی پر الله تعالی ایمان، دویم نیک عمل. الله تعالی فرمایي ژباړه هیڅ کله داسې نه ده، د هغه خبره مه منه او سجده وکړه او د خپل رب نږدېوالی وګټه. دغه راز 2 ګټې، لومړی سپېڅلی ژوند په دنیا کې، دویم سپېڅلی ژوند په آخرت کې. الله تعالی فرمایي ژباړه د دنیا او آخرت دواړو په ژوندانه کې د هغو لپاره زیری دی. له ستونزو او پیښو مه ویرېږه. په حدیث شریف کې راځي چې الله تعالی چې کوم ولس په دوستۍ نیول غواړي نو په ازمیښتونو کې ښکیل کړي، نو څوک چې پرې خوښ شو الله تعالی به هم ورڅخه خوښ شي، او څوک چې پرې غوسه شو نو الله تعالی به هم پرې غوسه شي. د بندګۍ غوښتنې د ایمان له لوازمو څخه دا ده چې ته باید د قدر په خیر او شر راضي اوسې. الله تعالی فرمایي
ژباړه: موږ به ارومرو په ویره، خطر، لوږه، د سر او مال په تاوان او د عایداتو په خساره کې پاخته کولو پر تاسې ازمایښت کوو. ای پیغمبره، هغو کسانو ته زیری ورکړه چې په دې حالاتو کې صبر وکړي. د قضا او قدر په اړه موږ د عبدیت په مقام کې قرار لرو. د څه وړاندیز کولو حیثیت نه لرو. د هر بنده په اړه ازمایښت د هغه د ایمان په اندازه وي. په حدیث شریف کې راغلی دی چې سخت او درانه ازمایښتونه پر پیغمبرانو راغلي و، بیا پر نیکانو. الله تعالی فرمایي ژباړه: ای پیغمبره، صبر وکړه لکه چې اولو العزم پیغمبرانو صبر کړی دی. له پاچاهۍ نه تر نجارۍ پورې عباسي خلیفه علي بن المامون په یوه ستره او شانداره ماڼۍ کې اوسېده. د هیڅ شي کمی ورسره نه و. یوه ورځ د ماڼۍ له کړکۍ نه ولیدل چې یو خوارکښ بکری ورځ کار کاوه. کله به چې څاښت شو نو اودس به یې وکړ او د دجلې د سیند پر غاړه به یې 2 رکعته لمونځ وکړ. بیا به یې کار ته دوام ورکړ. ماښام ته څیرمه به خپل کور ته لاړ. یوه ورځ خلیفه را وغوښته او د ژوند د چارو په اړه یې وپوښت. نو ورته جوته شوه چې دی 2 خویندې او یوه مور لري. هر ورځ روژه نیسي او پر هماغه ورځني کسب کړي روزي یې ماتوي. خلیفه ورته وویل: څه شکایت یا څه اړتیا لري؟ هغه ورته وویل: نه، الحمدلله رب العالمین. د دې خبرو په اورېدو سره خلیفه ماڼۍ او امارت دواړه پرېښودل او په یوه اضطرابي حالت کې د باندې ووت او په خپله مخه لاړ. څو کاله پسې مړی په داسې حال کې وموندل شو چې د خراسان لوري ته یې د لرګیو په کوم ټل کې نجاري کوله. دی چې د کومې نیکمرغۍ په لټه کې و، هغه یې په امارت او ماڼۍ کې نه بلکې په نجارۍ کې ومونده. الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه: پاتې شول هغه کسان چې هغوی هدایت موندلی دی. الله تعالی هغو ته لا زیات هدایت ور په برخه کوي او هغوی ته د هغو په برخه تقوا ورکوي. ماته د اصحاب الکهف یا د سمڅې د یارانو کیسه را یاده شي چې دوی په سترو ماڼیو کې اوسېدل، خو دغه لوی ماڼۍ پرې د کفر له امله ورتنګې شوې. له اضطراب او اندېښنو سره لاس او ګریوان شول. ولاړل او د کوم غرو په یوه سمڅه کې سره ځانونه خوندي کړل. الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه: کله چې اوس تاسې له هغو او د هغو له غیر الله معبودانو څخه خپلې اړیکې پرې کړي دي، نو زی فلانۍ سمڅې ته پناه یوسئ. ستاسې رب به پر تاسې د خپل رحمت لمن پراخه کړي او ستاسې د کار لپاره به لارې چارې برابرې کړي. یو شاعر په وینا په کوم ځای کې چې یخه او تازه هوا لګیږي، هغه ځای ماته تر قصرونو هم غوره دی. عربي متل دی چې وایي: د ستنې سپم او سوری له خپلو یارانو سره تر میدان هم پراخه دی. له احمقانو سره ناسته ولاړه د اندېښنو لامل ده. امام احمد رحمه الله وایي: سخت زړي خلک همدغه پر بدعاتو اخته خلک دي او احمقان همدغه د ناوړه لاسونو خاوندان دي. لکه د قرآن کریم په ژبه الله تعالی فرمایي ژباړه: خو په اصل کې دوی ګواکې د لرګي کندي دي چې له دیوال سره په مرتب ډول درول شوي وي چې په هیڅ خبره نه پوهیږي. امام شافعي رحمه الله فرمایي: احمق سړی چې ماته څیرمه کینی، زه داسې اټکل کوم چې ځمکه هم هماغه لور ته کږیږي چیرته چې دی ناست وي. عامش به چې سخت زړی او احمق انسان لیده نو دغه مبارک آیت به یې لوسته. ژباړه: اوس وایي چې ربه له موږ څخه دغه عذاب ایسته کړه، موږ ایمان راوړونکي یو. یو شاعر وایي: په قوم کې د افرادو طول او قصر ته مه ګوره، په دوی کې داسې خلک شته چې بدنونه یې د کچرو او عقلونه یې د چنچڼو دي. شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله وایي: له همقانو سره ناسته ولاړه کټ مټ سړی تنبی ته ورته ده. الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه: او ای محمده، کله چې ته وګوري چې خلک زموږ په آیتونو کې نکتې لټوي نو د هغو له څنګه پاڅېږه. بل ځای فرمایي ژباړه: له هغو سره مه کینئ. د اسلام ستر پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: له بدانو سره ناسته ولاړه د آهنګر بنۍ ته ورته ده چې د سپرغیو له الوتلو څخه یې خوندي پاتې کېدلی نشي. یو شاعر وایي: زه درته وایم چې ته زما په پرتله ثقیل او بیخي زیات ثقیل یې، په شکل انسان او په تله فیل یې. شیخ الاسلام ابن القیم رحمه الله فرمایي: کله چې له کوم ثقیل سخت زړي او احمق سره مخ شي نو خپل جسم ورته سپاره او روح ترې جلا کوه، او چیرته لرې ترې ځه، او یا دا چې ړوند او کوڼ د هغه په وړاندې کینه چې الله تعالی تا ته پر هغه بریا در په برخه کړي. الله سبحانه وتعالی فرمایي ژباړه: له هغه څخه چې زړه زموږ د ذکر په اړه په غفلت کې پروت دی او د خپل هوس پلوي کوي او معاملې پر افراط او تفریط ولاړوي، لسره پلوي ونه کړي.